ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. او چا چې دا کورونه وکړل په دې حال کې چې زیاتي کوونکی او ظلم کوونکی و نو زر به موږ دغه کس یور ته داخل کی او دا کور الله تعالی ته ډېر آسان دی. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. کچیر تو سے د هغه غټه ګناهینه نه ځون وسته چې تو سے تر منع شوی یای نو میش بده تو سے نه د تو سے وړه ګناهینه لري کی او ډېر د عزت زوی ته به مداخل کی. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. او د هغه شي ارزو مکوي چې په هغه سره الله تعالی د تو سه ځنې په ځنې نور غوړه ګرځولې دي. د سړی د پوره د خپل عمل حصہ دو او د شد د پوره د خپل عمل برخه دو او د الله تعالی نه د هغه د فضل سوال کوي. بشک الله تعالی په هر شي باندې شپوي دی.